د برېښنا شرکت مسؤلین د هیواد په کچه د ګڼ شمېر پروژو د پلي کېدو خبر ورکوي. دغه شرکت مسؤلینو د تیرو شپږو میاشتو لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه له رسنیو سره شریک کړل. هغوی وویل برېښنا شرکت وانېدلی چې په تیرو 5 میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د 1.5 میلیارده او $600,000 په ارزښت پروژې پلي کړي. د یاد شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر وویل په دغه موده کې یې د 3.5 میلیارده افغانیو په ارزښت 206 تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د برېښنا شرکت رئیس همدارنګه وویل د نړیوال بانک له لوري به د کاسا زر پروژې پاتې کارونه بیا پیل او د 2 کلونو په موده کې به بشپړ شي. اروپایي کمپنیو سره موږ تفاهمنامې لاسلیک کړي دي د تولید د برخې او په دې ترڅنګ د شبکې د اصلاح په برخه کې او د نوي ټکنالوژیو د رامنځته کولو په برخه کې چې تر څو پورې وکولی شو په دغه برخه کې موږ ښه پرمختګ ولرو. په تیرو 5 میاشتو کې موږ د $500 میلیونه په ارزښت باندې 14 پروژې ډیزاین کړي دي چې د برېښنا شرکت له لوري څخه کارونه ټول پای ته رسېدلي او د نظار هیئت د مشرتابه له لوري یو شمېر پروژې هغه قابل لتایید دي او تایید سوي دي. یو شمېر نورې هم تر پروسې لاندې دي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به افتتاح سي. او د دې ترڅنګ 19 نورې پروژې چې تقریبا د 901.7 میګاواټه په ظرفیت باندې پروژې دي او دا 19 پروژې دي د تحت کار دي. په دې باندې به کار کیږي او له پانګوالو سره همدارنګه خپله د برېښنا شرکت په پانګه باندې به کوښښ موږ کوو چې دا کار هم نهایي کړو او تر څو په راتلونکي کې کارونه پیل شي. او تقریبا د 3.5 میلیارده افغانیو په ارزښت 206 نور تړونونه سوي دي چې هغه تر کار لاندې دي او امضا شوي دي. په هغه باندې به هم انشاءالله کار کیږي. اولین دستاورد که در 6 ماه اخیر از تکمیلی سب استیشن نور الجهاد است که سب استیشن نور الجهاد در ولایت هرات تکمیل شد و مردم شریف ولایت هرات که تقریبا در حدود 70,000-80,000 مشترک بسیار به مشکلات جدی روبرو بودن و ولتاژ درست دریافت نمی کردن. امروز لله الحمد اونا ولتاژ درست دریافت میکنن. نه تنهایی که ولتاژ درست دریافت میکنن، تقریبا در حدود 27,000 مشترک یا 25,000 مشترک اضافی هم از برق بهره‌مند شدن. خوشبختانه در جریان مثال در حدود 98,000 متر در جریان پروسه اصلاح شبکه که میترها مشکل داشتن تعویض شدن که او قناعت مشترکین ما را باید فراهم بسازه و همچنان در قسمت اوید از کسایی که سیاسون و زورمندان بودن اجراعاتی که صورت گرفته تا کنون 322 میلیون افغانی تحویل شده و اکثر سیاسون که هستن و تا کنون اونا چیز نکردن، پرداخت نکردن، یعنی مقروضیتشان هنوز هم بالایشان است که این موضوع طبق هدایت مقامات محترم زی صلاح قضایشان برای محاکم سپرده شده تا در قسمت از اینکه اجرات بعدیشان چی باشه منتظر هدایت هستیم. ښاغلي عبدالباري عمر زیاته کړه د میدان وردګو د چک بند کارونه شاوخوا 80% بشپړ شوي چې د پاتې چارو بشپړېدو سره به یې 4,000 پیرودونکي د برېښنا څخه برخمن شي. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ بند چې په هغه باندې هم کار روان ده او د برېښنا شرکت له لوري څخه کارونه پر مخ ځي. تقریبا 80% کارونه بشپړ سوي دي چې له تکمیلېدو سره به 4,000 کورنیو ته موږ برېښنا ورسوو او کار اوس هم پرې روان ده. مسؤلینو همدارنګه وویل افغانستان د لمریزې او بادي برېښنا د تولید دستګاه جوړولو لپاره ښه ظرفیت لري او موږ د ټولو برخو کې پر تخنیکي څېړنو کار کوو او په دغه برخو کې پانګونې ته پانګوال هڅوو.